13 اروپایي هیوادونه 40,000 افغانانو ته ځای ورکوي. قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. په افغانستان کې واک ته طالبان تر رسېدو وروسته په زرونو انسانان ځان په خطر کې احساسوي. اروپایي ټولنه په پام کې لري چې 40,000 هغو افغانانو ته چې محافظت ته اړتیا لري ځای ورکړي. له دې کسانو سره تر نیمایي ډېر یې المان مني. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیسارې ایلوا جانسن د پنجشنبې په ورځ یعنې د 2020 کال د دسمبر 9 نیټه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو د وزیرانو تر یوې غونډې وروسته دا څرګندونې وکړې. د جانسن لخوا د اروپایي ټولنې د هغو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو ته په یو لیک کې چې د افغانانو منلو ته یې چمتووالی ښوولی ویلي چې یوازې المان چمتو دی چې له افغانستان څخه 15,000 کسان ومني. د نوموړې کمیسارۍ په حواله په تیرو څو میاشتو کې د اروپایي ټولنې هیوادونه کابو 28,000 انسانان له افغانستان نه را ایستلي دي او دا تازه ذکر شوي 40,000 به پر دغو کسانو اضافه وي. د جانسن د لیک په حواله په دقیق ډول 8,146 کسانو ته د منل کېدو وړاندیزونه شوي دي. د اروپایي ټولنې لخوا په دې لیک کې چې د المان خبري اژانس ته رسېدلی دی راغلی چې د 2020 او 2022 میلادي کال لپاره په ټولنیز توګه هغو 80,000 کسانو چې د منل کېدو ژمنه ورسره شوې ده په اروپایي ټولنه کې د هغو د ځای پر ځای کولو په اړه هم خبرې کیږي. جانسن زیاته کړې چې دوی ډول نه بلکې 2/3 برخه یې افغانان دي او د دې انسانانو د ځای پر ځای کولو لپاره به اروپایي ټولنه هم مالي مرسته وکړي. اروپایي ټولنه واک ته طالبان تر رسېدو وروسته پرېکړه وکړه چې په لومړي سر کې له افغانستان څخه د خلکو د منلو لپاره به کومه څرګنده ژمنه ونه کړي، خو غیر قانوني کډوال ته د تشویق مخه ونیول شوه. هغه وخت زیاته سوې وه چې په دې ترکیب به اړ کسان د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې مناسب محافظت ترلاسه کړي. خو واک ته طالبان تر رسېدو وروسته د هیواد وضعیت په دراماتیکه توګه خراب شوی دی. د هیواد له سختې وچکالۍ سره لاس او ګریوان دی. پر دې سربیره لا د مخه بد حال اقتصادي پرمخ زوړ روان دی. د ملګرو ملتونو په حواله تر نیمایي ډېر نفوس په کافي اندازه خواړه نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان په حواله د زور زیاتي ښځینه قرباني هیڅ مرسته نه ترلاسه کوي او یو شمېر کسان د طالبان لخوا د غچ اخیستنې ویره لري او هڅه کوي له هیواده وتښتي. قدرمن لیدونکو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.